أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی شو چاټ جی پي ټي ته معلومات ورکړو او د همغو معلوماتو کوم معلومات چې ورکړي موږ هغه ته د همغې په اړه پوښتنې ترنه وکړو. نو دا کوم معلومات چې ورکړي دي بیا له هغو نه به جواب پیدا کوي، نو موږ ته به راکوي. دغه جواب چې موږ ته راکوي له ځانه به نه راکوي، موږ چې کوم معلومات ورکړي هغو کې به یې لټوي، نو د موږ پوښتنه به جوابوي. یعنې لکه مثالا موږ د ای آی په اړه یو ویب سایټ کې معلومات را کاپي کړل او چاټ جی پي ټي کې پیسټ کړل. نو که موږ پوښتنه ترنه وکړو چې ای آی څه شي ده، نو داسې به نه راځي ځان نه به شروع کړي چې موږ ته به ای آی تشریح کړي، له ځانه نه به غږېږي. معلوماتو ته به هغه موږ چې ورکړي هغو کې به ګوري، بیا به یې موږ پوښتنه ځوابوي. هر پوښتنه چې موږ وي لکه موږ چې ویلې چې موږ پوښتنه ته کړې ای آی څه شي ده، نو معلومات ګوري ای آی پیدا کوي چې ای آی څه شي ده، نو موږ ته هغه جواب راکوي. راځه چې دا دار شروع کړو. نو په دغه ځای کې ما ورته لیکلي I am going to give some content in the next message. Remember the content because after that I am going to ask you some question about the content I give you. ما ورته ویلي زه تا معلومات درکوم په next message کې، هغه په یاد وساته، ځکه چې ما چې دغه معلومات درکړل له هغې نه وروسته زه تا نه پوښتنه کوم دغه د معلوماتو په اړه کوم معلومات ستا درکړي په همغو کې تا نه پوښتنه کوم. نو انټر وکړو، نو چاټ جي پي ټي به موږ ته جواب راکړي. Got it. Go ahead and share the content. I'll remember it for when you ask your questions. نو زه آماده یم، نو ځه لاړ شه خپل معلومات دې راوړه. زه به دغه به اوس را کاپي کړم. دغه مې را کاپي کړل. دغه ځای کې مې ورته ولیکل، نو دا به تاسو په دغه ځای کې پیسټ کړئ. نو دغه مې ولیکل وګوره Got it. I have saved the content you provided. Feel free to ask your question whenever you are ready. نو زه اوس آماده یم، اوس هر چې پوښتنه کوې دغه معلوماتو په اړه تاسې ما ته راکړي دي ته یې وکړه، ځکه چې ما دغه معلومات ځان سره ګوره سیف کړه. نو زه ورته لیکم What is AI؟ نو په دغه ځای کې کوم معلومات چې ما ورکړي دي له همغه راخلي. دغه ما چې پوښتنه ترنه وکړه ای آی، نو همغه پاس ما ته ته ما چې ورکړی ده هغې کې ګوري چې ای آی څه شي ده، ما ته جواب راکوي. دغه جواب چې راکوي ما ته دغه له ځانه نه راکوي، په هغه ځای کې ګوري. لکه ورسمه when was it released. انټر وکړم، نو بیا به معلوماتو ته لاړ شي. نو کاته به راشي intelligence as a content 1950s. نو موږ دغه ځای کې معلوماتو ته راغی، وکتل موږ چې کوم پکې ورکړي دي دلته کاته راغی، دلته موږ دغه جواب راکړ. دغه جواب چې موږ ته راکړی دی دا موږ ته له ځانه نه ده راکړی، نو موږ یو وارې ډیلیټ. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي. والسلام.